السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. په دې ویډیو کې به زه تاسو ته دروخم چې مونږ څنګه کولای شو چې د فیسبوک آی ډی په کمنټ کې د فالو بټن ولګوو. البته دا د فالوورز د زیاتولو یو اسانه لاره هم ده. کله چې په کمنټ کې د فالو بټن ولګوو او بیا په یو پوسټ پسې کمنټ کوو نو دا غا پوسټ له لارې موږ ته فالوورز ملاويږي او زموږ د فیسبوک فالوورز زیاتیږي. نو ملګرو دا طریقه به تاسو ته په همدې ویډیو کې دروخم. نو ملګرو د دې لپاره به تاسو خپل فیسبوک اپلیکیشن را خلاص کړئ او پورته به تاسو په دریو لیکو یا په خپل انزور باندې کلیک وکړئ او ښکته به تاسو راشئ. دلته به تاسو په سیټینګز او پرایویسي او بیا به تاسو په سیټینګز اپشن باندې کلیک وکړئ او دلته به ملګرو پروفایل سیټینګز را خلاص کړئ او دلته به ملګرو تاسو په پبلک پوسټ باندې کلیک وکړئ او چور ښکته به تاسو راکېږئ او دلته ملګرو تاسو ته کمنټ رینکینګ اپشن ښکاري دا به تاسو آن کړئ. نو که چېرته له دې څخه وروسته تاسو په خپل فیسبوک اکاونټ کې 10,000 فالوورز پوره کړئ نو تاسو په کمنټ کې به د فالو بټن ولګيږي. کله چې تاسو فالوورز له 10,000 څخه کم وي نو تاسو ته به د کمنټ رینکینګ اپشن نه فعال کیږي. ملګرو د داسې ټکنالوژي ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ. ملاویږو په نورو ښکلو ویډیوګانو کې. تر بل ویډیو مو په پاک بخښونکي رب باندې سپارم. د خدای په امان.